اوس دغه ډله په افغانستان کې فعاله وای، سبا ته یې اسلحې ورکولې په افغانستان کې، په کابل کې به سبا ته جنګ وای. خو اوس ډله نسته، ټپله نسته، بس دغه د قومي هغه ورکوي چې ودرې که یو څه وسول، دا قومیت پکې رامنځته سو په دې خاطر باندې. نو بعضې مسایلو ته موږ او تاسې باید دومره جدي هغه ونه کوو، نه په دې کې کوم داسې شایسته جواب به م ورکول کېږي، او خاص کړۍ ته ځکه چې هغه پوځ ده. د موږ مشکل د موږ هر څه چې ده اوس فعلا له پوځ سره ده. د پاکستان ولسونه، د پاکستان خلک، موږ خو یې فعلا ځان ته دښمنان نه بولو. که بیا دوی دښمني کوله هغه بیا بېله خبره ده، هغه به بیا وروسته ګورو. اوس خو موږ ټولو ته نه وایي چې تاسې ټول د موږ دښمنان یې، هغوی ته وایي چې تاسې مسلمانان یې، تاسې هم د خپل نظام نه ځان خلاص کړئ، له دې ظالم پوځ نه ځان خلاص کړئ، د ټي ټي پي سره درېږئ، بله ډله ورته جوړوئ، وروره مخامخ خپله جهاد ورسره شروع کوئ، هر څه چې کوئ خو له دغه ظالم پوځ نه ځان خلاص کړئ. نو په هر حال ته اوس خبرې وکوه. انقلابي صاحب نور که ته په هره خبره کې جنرال صاحب مبین یادوې، خو دا یو دومره شخصي د یو نفر خبره ده، تر تا زم ډېر د جنرال صاحب د ما ملګری ده او ډېر مې وخت ورسره تېر سوی ده، په مبارزه کې مې ملګری ده. دا د موږ شخصي داخلي مسایل دي. یو سړی ده، بندي ده، هر څه چې دي، نو دا اوس د دې سره ولې تړو چې پاکستان ده او فلانه ده او هغه ده، دا په دې پورې څه تړاو لري، څه اړه لري؟ نو جنرال صاحب که اوس هر قسم ده، هغه زه نه خبره نه کوم چې دی څه رقم بندي ده مثلا، خو الحمدلله په خپل وطن کې ده، په خپل نظام کې ده. نو بیا هم دا وایي چې اوس بندي ده، په دې کې څه خبره ده؟ هر سړی کېدای شي بندي سي. نو دلته کوم داسې څوک نسته چې هغه د څوک د پاکستان لپاره بندیان کړي. نه دا نظام دغسې یو نظام ده الحمدلله، نه دا مشران داسې مشران دي. او که دوی غوښتلی پاکستان سره به یې اوس جنجالونه نه راتلی، ډېر اسانه لارې وي چې پاکستان سره یې دوستي کړې وای. خو هغه شیان چې پاکستان غواړي هغه به یې ورسره منلي وای د خپل قدرت د ساتلو لپاره. وروره دا به یې ویلي وای نه به نن پاکستان بمبار کولی، نه به یې جنګ کولی، نه به یې مشکلات جوړولی، بس خوشحالي به وای. هغه وخت به هم بیا تاسې ویلی چې والله دا خو هغه د پاکستان ګوډاګیان دي، د پاکستان غلامان دي. که نن د پاکستان په مقابل کې درېږي بیا هم وایي چې والله طالب دا خو نو افغانستان خرابوي او دا کوي هغه کوي. نو داسې خو نشي کېدلی. پاکستان خو ورته وایي چې خارجي پالیسي به د ما په خوښه مخته وړې، چا سره چې اړیکې جوړوې ما به خبروې، پلانکی کار چې کوې ما به خبروې. دا نو څوک له پاکستان سره منلی شي؟ کوم داسې یو څوک به وي چې هغه ځان ته افغان ووایي او هغه د پردي فرمایشونه په خپل وطن کې ومني؟ په هر حال بیا هم مهرباني ته د خپلې خبرې وکوئ. انقلابي صاحب داسې مه کوئ، د الله خاطر وکوئ. ګورئ دغه خپل وطن، دا خپل نظام، دا خپل خاوره دا مه تخریبوئ. داخلي ستونزې، مشکلات، خفګانونه دا بېله خبره ده. اما د خارجي دښمن په مقابل کې، د افغانستان د ازلي دښمن په مقابل کې موږ باید ټول یو سو او په یو غږ باندې ودرېږو. دا نظام به ډېر مشکلات لري، په داخل کې هر نظام یې لري. امریکا کې نظام لږ مشکلات لري، د امریکا دغه نظامونه چې دا ډېر جوړ هم دي، دا خپله څومره کمزورتیاوې، څومره مشکلات لري، څومره اختلافات لري، مګر داسې نه کوي چې هغه د دښمن په مقابل کې ټول امریکایان په ګډه ولاړ دي، مالیات هم ورکوي، پیسې هم ورکوي، ټکسونه هم ورکوي، هر شی ورکوي تر څو یې امریکایان جنګ وکوي په نړۍ کې. نو موږ او تاسې هم باید داسې ونه کوو چې خپل شخصي ګټو په وخت کې راسو د پاکستان ملاتړ وکوو، د خلکو توهین او تحقیر وکوو. عیسی یې چې منله امارت اسلامي به دغه دومره تکلیفونه به په دې مشرانو په هغه وخت کې نه راتلی چې ته خپله وایې چې پلانکی په زندان کې ولې شهید سو، پلانکی ولې ورک ده، دا ولې ورک ده. خو دا ټول له همدغه ورک دي چې د چا غلامي یې نه منله. دوه پاکستانیان دلته پوځیان، هغه خو د سعودي عربستان، خو هر ملک چې یو څوک تا ته درېیمګړي په هغه کې ووایي، دا خو به نه کوې چې ته به وایې چې نه ولا نو زه د هېچا خبره نه منم. دا مناسبه نه ده. دا خپل یو حسنیت یو بل ملک لپاره باید یو مسلمان ښکاره کړي چې دغه د بندیان دي ومې نیول، بیا د جنګ نه کوي. دا کار اوس د دارې ور نور ترې نه راولي، اوس به نور راولي. بس دی باره ورځ سعودي ته زارۍ کوي، موږ نه به خپل بندیان بیایي، خو بیا به یې نه ورکوي بل ځل.
ځکه یو وارې یو انسان ښه نیت ښکاره کوي چې بیا نه سمیږي، هغه به بیا بېله خبره وي، بیا به بل هغه ورته ګورو ترتیب له خیره. په هر حال خبرې رانه اوږدې سولې، ډېره بښنه غواړم. ته خبرې وکوه انقلابي صاحب، احساساتي خبرې فایده نه کوي. مولوي صاحب زه د پاکستان د علماو نه هېڅ تقاضا نه لرم. استاد یاسر یو ځل ویلي دي چې دا علما سودي په دې خلکو چې لیپا کش کړې ده. پاکستان چې تر اوسه ولاړ دی دغو ملانو ساتلی دی. دا د دې پاکستان پوج جنازې کوي، شهید ورته وایي. هغه موږ ورې افغانان نه یو چې د یوه بل جنازې نه کوو. هغه چې په افغانستان کې ملا صاحب وایي د دې جنازه وکړه، د دې مه کوه. ملا فضل الرحمن د پاکستان بامیاتون دی، خصوصا پښتانه ملان په پاکستان کې د پنجابي ملان نه پاکستان ته ژمن دي. ملا فضل الرحمن زه هیڅ تقاضا نه لرم. هغه علما چې لکه منیر شاکر چې هغو تاسو سیکولر وایئ، هغو غوښتل د پاکستان دغه تجارت ته د پای ټکی کېږدي، هغه یې مړ کړلو. چې پاکستانه تا دلته تجارت شروع کړی دی، پښتانه وژنې، پښتانه دې ذلیل کړي دي، په اسلام د دکانداري شروع کړې ده، هغو ته تاسو سیکولر وایئ خو پاکستان مړ کړلو. مولوي صاحب زه د پاکستان د علماو نه هېڅ تقاضا نه لرم. آخره خبر د ما دا ده مولوي صاحب، که چیرې امارت په دې عقیده وي چې موږ د پاکستان سره جنگ دی، امارت باید خپلو خلکو ته غېږ خلاصه کړي. د یو 15 کالو دپاره خپلو خویندو، ښځو، ځوانانو باندې دغه قیودات کم کړي لکه ایران چې وکړ. دومره 200-300 کاله اسلامي نظام نه و، دغه 10 کاله د نورم نه وي. افغانان دې پرېږدي چې افغانان بیرته داسې پیلوټانې ښځې وروزي. یو وخت د افغانستان نظام پیلوټانې ښځې لرودلې، د پاکستان طیارې ویشتلې دي. تاسې به په دې خاندئ، لاړ شئ په تاریخ کې نوشته دي. د پاکستان طیاره راځي غږ دې سته. د باګرام نه، غوږ ونیسه، د باګرام نه یوه پښتانه زعدرانه ښځه میګ 29 پورته کوي، د پاکستان حریم ته ورداخلیږي. د پاکستان طیاره ولې په بڼو کې رالویږي؟ د خپل ځانه دا پوښتنه وکړئ چې نن د پاکستان پیغلې راځي، زموږ تاسو په وطن جنګ کوي، او تا 15 لک پښتون اخیستی دی، امر بالمعروف جامې دې ور اغوستې، په هر سړک کې د ځوان او د ښځو سره جنګ دی. دا وطن کېږي؟ دا وطن کېږي؟ ما ته غوږ ونیسه، سوړند سوړند مه جنګ غږېږه ته په تلویزیون. دغه د تا خویندې باید طیارې وچلوي، د تا زخمیان راولي. ته یو وارې انقلابي صاحب د غوږ ونیسه، دغه خویندې طیارې وچلوي، بلکل به یې وچلوي، هغه هر شی خپل وخت لري. نو انشاءالله موږ په خویندو باندې طیارې نه چلوو، موږ به خپله طیارې چلوو، جنګ به موږ کوو او خویندې به ښې په عزت ناستي. تعلیم دې وکوي، موږ د تعلیم مخالف نه یو، تعلیم به زمینه ورته برابره سي، مګر په خویندو او په ښځو باندې جنګ کول دا خو ولاکه کوم داسې غیرتي کار یي چې ودرې اوس پاکستان به یوې نجلۍ ته پتلون ور اغوستی او راغلی بمبار به یې کړی، نو دا کوم داسې توره ده، کوم داسې غیرتي کار ده. نو خیر په هر حال موږ نه وایو چې خویندې د هغه نه لري، لري یې، که زنانه وي هر څه کولی سي، تعلیم هم کولی سي، پیلوټي هم کولی سي، هر څه کولی سي. خو انشاءالله دا په دې نه ده، موږ دومره نه یو هغسې اوس ښځو ته پاته یو چې ښځې نسته دي، نو که نه یې موږ به جنګ ګټلی و. ځوانان شته دي، که بیا ډېر ختم سول بیا به د موږ خویندې هم راسي، هغه به هم هر څه وکوي انشاءالله. ملاله په میوند کې ودرېدل، هغه پیلوټه نه وه، هغلته همداسې په توره یې د خپل وطن نه دفاع وکوله، د خپل بیرغ یې راپورته کړو. نو دا داسې نه ده، تاسې یوازې بس دا یو هغه رانیولی، اپشن رانیولی ده چې ښځې داسې دي او ښځې دغسې دي. ښځې الحمدلله ښې په عزت کې دي، نه د پاکستان په رقم چا خرڅې کړي دي، نه په هیرا منډۍ هم ورته جوړه کړې ده، نه په چین کې خرڅې کړي دي. د افغانستان ښځې الحمدلله ټولې په عزت باندې دي، غریبي او فقر او دا شیان په ټوله